د لوبډلې څخه د شهزاد محمدي د ویستلو مسلې په اړه لوبغاړو حقیقتونه ویلي دي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. دا چې نړیوال جام پای ته ورسېد نو هرومرو په حقیقتونه را برسېره کیږي. محمد شهزاد محمدي چې نړیوال جام کې له 2 لوبو وروسته له لوبډلې څخه لري او پر ځای ځوان لوبغاړی اکرام علي خیل له لوبډلې سره یو ځای شو، ګڼ غبرګونونه او تبصرې راپارولې وې. د دې موضوع په اړه د اشنا راډیو خبریال جعفر هاند وایي له څو لوبغاړو څخه مې په شخصي ډول د شهزاد د فټنس او له لوبډلې څخه د لرې کېدو په اړه پوښتنې وکړې. یوه راته وویل شهزاد بیخي پټ نه و، موږ به چې ورته لږ ټیټه ترو وکړه غالمغال به یې شروع کړ چې توپ لوړ اچوئ زما زنګون خوږېږي نشم ټیټېدی. بل لوبغاړي راته وویل چې تل به یې په بل اینډ کې بیټسمین ته ویل کوښښ مه کوه چې یوه 2 منډې راته واخلې، زنګون مې خوږېږي منډې نشم وهلی. بل راته وویل هغه رښتیا هم ژوبل و، لوبه یې نشوه کولی خو بدلول یې ځکه ضرور و چې کیپر و او موږ بل کیپر ته ضرورت درلود. خو شهزاد محمدي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې رک روغ دی او له لوبډلې په ناحقه ویستل شوی دی. د نورو خبرو تر څنګ دا هم وویل کپتان ته ورغلم، ورته مې وویل چې ما مه لیږه، واړه واړه بچي مې دي، زه هم کیریر لرم. لنډه دا چې شهزاد د خپل زړه خبرې مطبوعاتو ته وکړې، خو د ځینو په باور دا خبره هم جوته شوه چې شهزاد په دې ډېر خواشینی و چې د نړیوال جام مالي امتیازات یې له لاسه ووتل. ما ته دا هم وویل شول چې شهزاد چې کله کابل ته روانېده د خپلو لوبو د مالي امتیازاتو، سفر د خرچې او نورو مسایلو حساب او کتاب تصفیه یې غوښته. د واده یې اخري لوبه او اخري سفر دی. خو له دې سره سره ځینو افغانانو پرته له دې چې حقیقت درک کړي په کرکټ بورډ او کپتان باندې نیوکې وکړې. له همدې فټنس د خرابوالي له وجه مو پاکستان ته ګټلې لوبه وبایلله. خو وروستیو کې ښه خبر دا دی چې د غوراوي کمیټې نوي انګریز مشر انډي مولز پرېکړه کړې چې له دې وروسته به لوبغاړي د فټنس یو ټسټ کامیابوي او بیا به له لوبډلې سره یو ځای کیږي. د اصغر افغان په شمول شهزاد محمدي، نورعلي زدران او یو شمېر نور لوبغاړي ښایي دغه ټسټ کامیاب نشي کړی. د کرکټ مبصرینو په وینا د لوبغاړو لپاره د دوی تر وړتیا او تجربې د دوی فټنس ډېر مهم ده. د هند په لوبډله کې امباتي راډو چې په نړیوال جام کې ونه لوبېد، هغه په نړیوال کرکټ کې 40 منډې اوسط لري. په لوبډله کې لومړی ویجې شنکر او بیا مایک اګروال په لوبډله کې انتخاب شو، خو رایډو انتخاب نشو. د هند کرکټ بورډ لامل دا وباله چې شنکر او اګروال له رایډو په یو ټسټ کې ډېرې نمرې وړې دي. کپتان ګلبدین نایب وویل چې هندي کپتان ویرات کوهلي راته وویل چې موږ د فټنس په برخه کې له هیڅ چا سره هم نرې مینه کوو، که هغه څومره غټ لوبغاړی هم وي او تاسې هم باید دا کار وکړئ. خو په افغانستان کې د دا ډول پرېکړو عملي کول ستونزمن دي، ځکه په یو څو احساساتي خبرې چې کوم لوبغاړی وکړي نو ځینې افغانان پرته له دې چې حقیقت درک کړي په کرکټ بورډ نیوکې شروع کړي. ځینې وخت زموږ لوبغاړي په خلکو احسان باروي چې موږ ډېره خواري کړې، خو دوی چې هر څه کړي افغانان یې منندوی دي، خو په بدل کې دوی هم امتیازات اخلي. د خدای د رضا لپاره نه دي لګیا. شهزاد محمدي باره کې چې کله کابل ته راغی او ویې ویل چې روغ یم، یو کس ډېر ښه طنزیه پوسټ کړی و، لیکلي و چې اوبه یې رانه وباسلې او اوبه یې راکې واچولې او نور روغ یم. د پاکستاني خبریال احتشام منافقت به مې هم هیر نشي. په هر حال تاسو د شهزاد محمدي د خبرو په هکله څه نظر لرئ چې ټول ملت ته یې دروغ وویل؟ خپل نظرونه مې راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.